سلامونه د افغانستان یوټیوب چینل مینوالو هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ خوشحاله اوسئ دوستانو له تاسو مننه چې زموږ خپرونې تعقیبوئ دوستانو نن مو وړوکی ګلالی خوږ ژبی تراب صاحب میلمه کړی دی ډېر تکړه او ډېر استعداد لرونکی شاعر نور به د خپل تعارف دا درته وکړي سلام ستړی مه شي وعلیکم السلام بخیر علی شینواری صاحب زه هم په خپل وار سره د یو افغانستان یوټیوب چینل ټولو لیدونکو او زما خپل د غږ مینوالو ته سلامونه وړاندې کوم زما نوم خو ټول به م پېژنئ زما نوم شعیب حماسي دی د تراب صاحب په شعرو باندې او په غږ باندې مین شخصیت یم په خپله دې سپېڅله خاوره باندې مین شخصیت یم ډېره مننه حماسي صاحب خوشحاله اوسئ څنګه د دومره شاعرانو کې تراب صاحب انتخاب کړ څنګه پې مین شولې تراب صاحب یوازې زه نه یم چې مین یم تراب صاحب باندې لر او بر ټول پښتانه پرې مین دي تراب صاحب د حالاتو مطابق شاعري یې کړې ده حقایق یې راښکاره کړي دي هر چا ته چې چا کې کوم نقصان دی هغې ته په شعر ژبه باندې ویلي له چا ډار شوی نه دی نو بس همدا شعر حماسي صاحب شروع کوو او یو نظم یا غزل دوستانو ته ووایه یو څو ټپیزې مهرباني چې د مبلسۍ بل شویه اوره د مبلسۍ بل شویه اوره د غریبۍ راپورې توره زما د کلي منځ کې کور او پوخ دې کړم پیغوره وږی او لوڅ په تر لحده پورې زما وږی او لوڅ په تر لحده پورې زما د بنګو بوټیه مسخو ماره د بنګو بوټیه مسخو ماره پر تا ښایسته ښکاري دا لاره زموږ د کلي دنګ چینار او پر تا دې هېڅ نه کېږي یاره پر ما دې وشي زه پر تا ودانه یمه پر ما دې وشي زه پر تا ودانه یمه درله به ځان خاورې ایرې کړم درله به ځان خاورې ایرې کړم هېواده تا به ګلدرې کړم پر دښمنانو به نارې کړم او زه به یې شال زرې کړم څوک چې زما شړۍ ته واچوي لاسونه څوک چې زما شړۍ ته واچوي لاسونه مري خو په لار د پیغور نه ځي شینواری صاحب مري خو په لار د پیغور نه ځي دی خپل تاریخ د مختور نه ځي شور کوه مه دی په شور نه ځي او پښتون جنت ته په زور نه ځي خو په رضا تر دوزخو در سره ځي په رضا تر دوزخو در سره ځي نه ویده له ویښه ګټه نه ده کړې ویده له ویښه ګټه نه ده کړې غوښې له سیخه ګټه نه ده کړې ما له اثرفیخه ګټه نه ده کړې تا له تاریخه ګټه نه ده کړې بیا په تورخم ما سره ما چو لاسونه بیا په تورخم ما سره ما چو لاسونه یو افغانستان یوټیوب په څو سوار مې پرې بدار کړی په څو سوار مې پرې بدار کړی ما د منصور په لاره لار کړی ما خپل وینو کې خمار کړی او سر مې له دې وته رزار کړی خو د مور سپېڅلې شیدې نه درته بخمه خو د مور سپېڅلې شیدې نه درته بخمه محمد جان خان غازي وردګ دی د ننګرهاریو ظلمو زوږ دی موږ پر شا نزو پرمختګ دی پر ګوشته بیا د قاسم غږ دی د غزا ډول دی ملا تړلي زلمي زینه د غزا ډول دی ملا تړلي زلمي زینه زما هویت زما هیواد دی زما هویت زما هیواد دی ته دې ژوندی وي ته دې ښاد وي تر قیامته دې ازاد وي زه دې برباد ته دې آباد وي ادې برباد شي چې څوک تا بربادوي نه ادې برباد شي چې څوک تا بربادوي نه دعا کوه چې ستا په لار شم دعا کوه چې ستا په لار شم زه د کار سیخ به دې په کار شم تا سره ګرځم چې هوښیار شم او ستا له سرپوښ ټوپکې زار شم پر اوږه ستا دی او کاکا زه له خیاره ځمه پر اوږه تا دی او کاکا زه له خیاره ځمه پر تا پښتون یم په تا ښاد یم پر تا پښتون یم په تا ښاد یم ستا عمارت یم ستا بنیاد یم شیرین خاورې زه فرهاد یم پر تا آباد په تا برباد یم چې زه آباد یم تا به نه بربادومه چې زه آباد یم تا به نه بربادومه سری ګریوان د تار او ستن شه ټول مسافر په خپل وطن شه دا خپل وطن ورته خو تن شه او ستا لپټه زما کپن شه که مې د نن ګولۍ پر شا خوړلې وینه که مې د نن ګولۍ پر شا خوړلې وینه ډېره مننه حماسي صاحب خوشحاله اوسئ خیر اوسئ تراب صاحب په لهجه دې ډېر ښایسته ټپیزې وویلې او ټپیزې ډېره مننه خوشحاله اوسئ تراب صاحب نه دې اجازه اخیستې ده او ول نه تراب صاحب اجازه شته را سره ورسره ملاقات دې کړی دی ملاقات نږدې هم سره نه دي لیدلي دا چې تراب صاحب هم لرې دی تراب صاحب ډېر لرې پروت دی نخوست کې دی خو انشاءالله اراده هم کړې چې ورشو نږدې نه ورسره ووینو خپل شعرونه دې پې اورېدلي او تراب صاحب خپل شعرونه وایي زه چې کله هغې ته شعر په ټلیفون دغه کې وایم نو هغه راته خاندي او هغه صرف خندا کړي بس هغه هم خوشحاله کېږي چې زه که زه چېرته وفات شم خدای دې مه وفات کوي چې ما نفس پم بیا هم زما شعرونه یو داسې څوک وي چې زما شعرونه وایي هغه زما شاعري او د هغه به اشعار به ژوندي نو خوشحاله کېږي په دې مایي چې زه کله شعر وایم خو ډېر ارمان مې دی چې ښاغلی یون صاحب او ښاغلی تراب صاحب راته ناست یو زه ورته په شعر وایم دا هم غټ ارمان دی ډېره مننه خیر اوسئ
د خبرو نه به خبرې به کمې کوو دوستانو ته اوس شعر وایي یا څه یو نظم وایم نوی لیکل شوی دی موږ هم داسې ډېر کتلی نه خو بس انشاءالله چې بس ور وشو په کار چې تر وشو ولس په خلا کې ګورې داسې حکومت نه جوړېږي ولس په خلا کې ګورې داسې حکومت نه جوړېږي دا بنیاد کوږ دی او په دې عمارت نه جوړېږي ولس په خلا کې ګورې داسې حکومت نه جوړېږي دا بنیاد کوږ دی او په دې عمارت نه جوړېږي زه بې باوره شوم که تاسې د مرچلې خلکو چغې وهم نارې مې نه اورې دا ولې خلکو خارو ته راغلی شینواری صاحب خارو ته راغلی په یو بل باندې مو زیری وکړ لکه د غوزونو مو په خپلو ځانو سیری وکړ خارو ته راغلی په یو بل باندې مو زیری وکړ لکه د غوزونو مو په خپلو ځانو سیری وکړ ستاسو جهاد او سرخندنې د همدې لپاره ستاسو جهاد او سرخندنې د همدې لپاره ستاسو شوهار او ګوتڅنډنې د همدې لپاره ستاسو ارمان وزارتونه او ریاستونه وبس آیلکس موټر د کابل جان پاخه کورونه وبس وا د مودو زیري ګریوانه سر خوړلی ولې هېڅ پوره کېږي نه ارمانه سر خوړلی ولې که مو له مخه د ښکلا آینه وښیده که مو له مخه د ښکلا آینه وښیده که مو دا وار د پښو لاندې زینه وښیده ګیره پټکی واسکټ څادر به بیا پتلون واخلي نه به څوک نوم د مسلمان نه د پښتون واخلي ګیره پټکی واسکټ څادر به بیا پتلون واخلي نه به څوک نوم د مسلمان نه د پښتون واخلي منو چې دا لار پړاوونه جګې او کندې لري منو چې دا لار پړاوونه جګې او کندې لري دا هم منو چې ازادي به لوږې او تندې لري دا هم منو چې یلغرګر مو په سرحد تیر کړ دا هم منو چې یلغرګر مو په سرحد تیر کړ دا هم منو چې دا هیواد مو سره بیا کاو شیر کړ خو دا هم منو چې ولایتي امپراتورۍ ختمې شوې دا هم منو چې تنظیمي دکاندارۍ ختمې شوې دا هم منو چې جاسوسي نظام مو خو جوړ دی دا هم منو چې جاسوسي نظام مخه جوړ دی دا هم منو چې نظامی چوپړ مخه موړ دی خو دا هم منو چې څوک فیسبوک ته څوک په کپه ولاړ دا هم منو چې الهي سیستم په ټاپه ولاړ نورې خبرې به پستې وي او رنګینې به وي زما خبرې لږې سختې دي خو سپینې به وي در پاتې شوي دا خاني به ګورې ونه پالی در پاتې شوي دا خاني به ګورې ونه پالی دومره کوي مسلماني به ګورې ونه پالی در پاتې شوي دا خاني به ګورې ونه پالی او دومره کوي مسلماني به ګورې ونه پالی دا روابط او خپلولي به پر شا وتمبوي دا روابط او خپلولي به پر شا وتمبوي ناانصافي ناانډولي به پر شا وتمبوي وسله په لاس تر اقتصاد یې تر شا ولاړو وایي 88 هېواد یې تر شا ولاړو غره له سخت او یو قوي نظام را وپرځېده تاسو تر مخ یو ډالري نظام را وپرځېده وجه یې دا ناانصافي او دا ناانډولي پاللو کار اهل کار ته نه سپارلو او کمولي پاللو هغه متل دی شوتل کې دې واښه نه کوي ګاونډ چې هر څه کوي ودې کوي خو ښه نه کوي هغه متل دی چې شوتل کې دې واښه نه کوي ګاونډ چې هر څه کوي ودې کوي خو ښه نه کوي له ما نه زړه غواړي ته هم ځان سره زړه راوړه زما د کور د اور وژلو ته اوبه راوړه چې تا ویلو که په لاس مې دا فرصت راغلو په زړرحمه ته وایي چې کور ته د جنت راغلو نو مخل او رنګ برنګ لا روس لا به امریکا پروت وي یا به یرغلګر به په دا خاوره خامخا پروت وي څوک چې راځي د تیر تاریخ نه دې پوښتنه کوي دا خلک ولې د ته بار بار تېروتنه کوي نه به نور مطلب اشنا خلک پر مخ د ځمکې له دې نه زوخت او بې وفا خلک پر مخ د ځمکې یو پهلوان مټو کې بیرته خپل طاقت وینړو یو پهلوان مټو کې بیرته خپل طاقت وینړو سر اوچت راوړ خو سر به اوچت وینه وړ لافشارونو سره سر لګډنګونو سره د سر وهل سر ماتول دي د غرونو سره د سر وهل سر ماتول دي د غرونو سره حماسي صاحب ډېره مننه ډېر زیات خوند یې وکړو زړه خو مې ویل چې دا هر بیت درته وایم چې یو ځل بیا خو بیا به مې کیسه ډېره اوږده شي کومو غټو غونډو کې دی ګډون کړی دی غټه غونډه ډېر زیات ارمانونه م چې کړي ارمان م درلوده ماشومتوب نه هغه د نارنج ګل مشاعره وه چې په ننګرهار کې ترسره کېږي هغه د زړه ارمان پوره م شو د امید صاحب په مرسته باندې د ځینې نورو ملګرو په مرسته باندې نارنج ګل له ورغلو بابرزی صاحب نه خاص مننه کوو چې خپل شفیع الله بابرزی صاحب ما د خپل هغه پرېښود زه ته ورشه مونږ هو بابرزی صاحب ما د خپل نوبت پرېښود زه ته ورشه به دا زما په ژوند کې یوه غټه مشاعره وه چې ما له موقع راکړه او زه ورغلم او د نظم لپاره او نظم تراب صاحب وویل د ولس در سره څومره ملاتړ دی د ولس لا تر اوسه داسې ملاتړ نه دی شوی لا سره تشویقي ملاتړ شته دی کوم غونډې لا یا مشاعرې له لاړ شم نو هر سړی پېژني چې دا راغلی دی که نه تراب صاحب نه وي نو خلکو موږ ته سترګې نیولي ځکه چې
بس موږ هم بیا د ولس هغه څه وایو چې ولس په زړه باندې موږ لیسه پورې شعر کې جانان یو دا دغه نه دی یاد کړی ټول د ولس صفت دی د کام د ښه خلکو صفت دی چې کوم یو کس خدمت کړی د خاورې صفت دی. کله داسې کوم مشاعرې ته درته بلنه شوي او نه یې ورغلی داسې کله شوي؟ اول نه جناب استاد اسماعیل یون صاحب خپل وطن ګل وطن مشاعره و تراب صاحب کاروان صاحب غټ غټ شاعران ټول پکې وو نو هغې ته بلنه راکړه خو لا نه وډو څه ستونزې وي لکه څه رقم ویلی شي؟ ستونزې وي البته ستونزې وي هر سړی اوس ستونزې لري هېواد یو بحران سره مخ دی لوږې او تندې سره مخ دی نو څه اقتصادي ستونزې وه څو بل مکتب کې امتحانونه مو نو چې زه هلته تللی نو 4 امتحان هم رانه پاتې کېدل نو بس هغې وجې پاتې نه شو بیا یون صاحب راته وایي چې زه انشاءالله مشاعرې ډېرې زیاتې کوي بیا به انشاءالله راځي او خپل شعرونه به مو ډېره مینه لرې ډېرې لیوالې چې دغسې مشاعرو او دغسې پروګرامونو کې میلمه شي. اول نه ادب او ذوق خلک ټول اخلاصمند او د صفا زړه خاوندان دي که نه نو موږ هم همدا شی خلک خوښوي چې ورسره کښېنو ناست ورسره وکړو. حماسي صاحب دوستانو ته بل څه وایي؟ دا نظم زمین ذهین صاحب ته ډالۍ کوم پکتیا کې اوسږي زموږ ورور دی څنګ ملګری دی چې له ننګ او جنګ سره دې مینه کړې داسې ملنګ سره دې مینه کړې څادر نه لري زولی نه لري په سر خولۍ په پښو څپلۍ نه لري خو زه داسې ملنګ نه یم چې اسخات غواړم زه داسې ملنګ نه یم چې اسخات غواړم زه نه خیرات او نه زکات غواړم په لمر خاته که په زوال روانه ده خوله یا په مرګ او یا په سوال روانه ده زه د غیرت په وخت کې نر ملنګ یم د بډبیرې کلندر ملنګ یم د کلیسا نه د مندر ملنګ یم د خاناکا نه د غومبر ملنګ یم ما په هر ظالم مې چې گزار کړی دی د سر په بیه مې دا کار کړی دا منم له دې پرته ټیټ مې مشه سر خو له سجدې پرته یا د لاندې ځمکې د سما ربه یا د کعبې رب او زما ربه دا باچاهان او دا ملنګان لګوخي دا قبر او دیا تیارې او څه ګوخي داسې وګړو سره ژوند تېرو داسې وګړو سره ژوند تېروم د ژوندي مړو سره ژوند تېروم چې دا وګړي راویښېږي که نه دا ضمیر مړي راویښېږي که نه پوډر پیسه ښځه او کور پېژني پوډر پیسه ښځه او کور پېژني نه د خدای قهر نه زور پېژني زما اشعارو ته شعار ښکاري د ننګ خبرې ورته غار ښکاري وایي چې میرویس او احمدشاه څه کړي شاه زمان خان او تیمورشاه څه کړي څه زما خپلو څه پردو وخوړه دوی د پښتو په نوم پښتو وخوړه ودرېدو بیا د ځان صفت ته راغلو هر سړی ست او سیاست ته راغلو زه نو لوبیا او نه خیمه غواړم نه د چا سویري ته دمه غواړم چا چې دې ملک سره جفا کړې ده چا چې د ملک سره جفا کړې ده چا چې په لویږ ځمکه سودا کړې ده د ژوندو مړوي نسکور صندوق شه ته و قبرونه د اور صندوق شه تا خپل ولس او خپل امیر خرڅ کو په څو پیسو دې خپل ضمیر خرڅ کو هغه د بیا دارالعلوم ته لاړې په کوم سترګو پارلمان ته لاړې ما ته وایي ځان موړ کنارې مو وهه ما ته وایي ځان موړ کنارې مو وهه خپل او خپلوان موړ کنارې مو وهه ته پښتو وایي خو پښتون مړ شوی پرونی پښتون لا پرون مړ شوی نو پښتون مسلماني چېرته ده خوشحال خاني او باچا خاني چېرته ده پښتون مسلماني چېرته ده خوشحال خاني او باچا خاني چېرته ده شینواری صاحب له تا نه مخکې د هغه خراب دی او ما ته وایي مړه ستا ماغزه خراب دي ډېره مننه ډېره مننه کور ودان شینواری صاحب خوشحاله اوسې شعرونه غزلونه د ډېر خواږه دي زړه خو مې کېږي چې ګنټې ګنټې در سره کښېنم خو دوستانو ننګرهار د ګرمي ده څنګه دې خوښه ده دوستانو ته اخره کې څه پیغام لري؟ مننه شینواری صاحب خاصه توګه پښتنو ته زه دا پیغام لرم چې اتحاد او اتفاق کې ګټه ده سره یو شئ یو زړه شئ یو لاسونه سره ورکړئ تر څو دا هېواد آباد شي که ته زه په دې لاره مې روان یم شینواری صاحب او ته په دې لاره مې روان دی نه هېڅ هم نه جوړېږي که په شریکه لاره مې لاړ شو نو که لیوه مخې له لارې راشي مو وبیا که زمری راشي څملو وبیا او که ته داسې روان یو زه داسې نو تا به هم وي ما به هم وي خبره ختمه شوه وایي چې بیا نه توره پورته شي نه سر په وینو رنګ شي باداره دغه جنګ دی د وطنه خیرې جنګ شي چې زړونه سره یو کړو او لاسونه سره ورکړو دا کاڼي به لالونه شي دا بوټي به لونګ شي تر څو به دوی په کلي کلي ګرځي دا به وایي چې دا مینه دې ورانه شي او هغه کور دې ړنګ شي نو همدا پیغام دی چې سره یو شئ مینه سره ورکړئ جنګ دې ورک شي رنګ دې ورک شي نو مثلا دا پیغام د هېوادوالو ته زموږ مننه حماسي صاحب خیر اوسې چې موږ ته یې وخت راکړه خوشحاله اوسې کور دې ودان مننه شینواری صاحب ستا نه هم ډېره زیاته مننه چې لرې وطن کابل څخه راغلی موږ له هم وخت راکړ کور د ودان الله دې ژوندی لره راته مننه دوستانو له تاسو مننه چې زموږ سره تر دې دمه وې
دا ښکلی بنډار مو زمونږ واورېده، د حماسي صاحب شعرونه مو واورېدې، غزلې مو واورېدې. تر بیا مو په رب سپارو. ښه وختونه. د لا نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.